السلام علیکم. تاسو چې چېرته لاړ شئ جنازې له نو دا خلک چغې وهي چې نیت کوئ او نیت کوئ. نو آیا دا نیت کول دا په قرآن او په حدیث کې ثابت دی او که نو د جنازې دپاره ډېر قیمتي او ډېر ناشنا او ډېر بهترین بیان دی؟ نو لازمي واورئ او مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ. راځئ چې ویو. په دې جنازو کې خلک چغې وی لګي، د دې نیت د لاسه چغې وی که نه وی، شور یې راغستی، صفونه جوړ کوي او بیا نیت کوي نیت کوي. هلکه نو دا خلک څه راغلي چې نیت یې نه دی کړی؟ دا اوازونه دا چې په جنازه کې چغه وایي، جنازګاه کې نیت کوي، دا نیت کوي، دا الفاظ دا نه نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي، نه د کوم صحابي نه نقل لي، که نه حدیث نه اوچت کړي. هر حدیثو کتاب چې دی کوم چې لوی لوی کتابونه دي، د سننو د صحیحینو تر مشکات پورې لاندې راشه، تر بلوغ المرام پورې نور هم لاندې راشه، په دې کې کتاب الجنایز موجود دی، د جنازو باب دی، د کفن دفن د مړي د سا ایستلو نه والا چې د هغه آخري حالت دی، حالت د نزع، دغه حدیث اول راوړي علما په کتاب الجنایز کې چې دا مړی ساتي خیجي څنګه چل وکې، تلقین د کلمې به څنګه کې، او بیا به چې کوم دی د کفن دفن غسل د دې نه شروع کړي، او بیا راځي 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 تر جنازې پورې در باندې ودرېږي. ټول حدیث راغلي چې نبی رسول الله جنازه څنګه وکړه او څنګه چلو، څنګه په کې صحابه واقعات راوړي، فلانی صحابي جنازه کوله، فلانی زنانه جنازه، لور جنازه وکړه نبی رسول الله د زینب رضی الله عنها، د فلان د فلان، دا ټول حدیث پته ګوري. خدا به ونه ګوري چې نبی علیه السلام په جنازګاه کې اعلان کړی چې نیت کوي. دا خبره هم تاسو اوس ناشنا ښکاري. چرته به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، د عثمان رضی الله عنه، د علی رضی الله عنه دا ثابت نه کې چې هغه په جنازه کې اعلان کړی هلکه نیت کوي. شابه، دا زمونږ د خلکو هغه څه دي چې مونږ د ناپوهۍ د لاسه هغه خپل هغه دین په ځان باندې بلکل ګډوډ کړی. نه، داسې په کار ده چې هلکه صفونه برابر کوي او جنازه کوو بس لګېږي چې الله اکبر امام وویلو بس الله اکبر کوه، نیت خو تا کړی دی که نه چې زه جنازې له ځم. دا چې زړه کې دې څه دي دغه نیت کوي، دا په ژبه ویل دا نیت نه دی. تلفظ د نیت د الفاظو دا ثابت نه دی زما محترم ورونو، او کم څیز چې ثابت نه دا دین نه وي، او چې دین نه زما محترم ورونو هغه بدعتي، او چې بدعتي هغه الله قبلی نه، او په هغې باندې د اجر او ثواب په ځای د الله نبي فرمایي وکل ضلالة فی النار، په هغې باندې د اور عذاب ملاویږي. ښه دا قیمتي بهترین ناشنا بیان چې تاسو اورئ، د دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ، چاته هم پته نه چې هغوی ته هم پته ولګي. السلام علیکم ورحمة الله.